بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا صدق الله العظيم. جزاک اللہ. لیاقت پلوسوال صاحب جب د قام شناخت جب قامی اظہار دے جب د قام شناخت جب قامی اظہار دے پدے احساس خو پختو جبا جہانی جبا دا د پختو جبې مینوالو یو خبره واورئ ټوله نړۍ کې پښتو ژبه لاساني ژبه ده. د دې شعرونو خالق غمګین معیاري صاحب ته بلنه ورکوو چې د مشر کوربه په حیث باندې میلمنو ته هرکلی ووایي او د خپلو خیالاتو اظهار هم وکړي. شروع کوم په نوم د لوی خدای چې بخونکی او ډېر زیات مهربانه ذات دی. دا ټول نه لومبې خو زه تاسو په پښتو او پښتنو مینو ټولو راغلیو میلمنو ته د خپل طرف نه د خپلو ملګرو صدیق اکبر رضا چې زمونږ د دې پښتو ادبي ثقافتي جرګې صدر دی، د خپل ملګري شعیب صادق لاړخه ورلیز صاحب او د هغه زمونږ څونه ملګري د جرګې چې دي د هغې لاړخه تاسو ټولو میلمنو ته په خیرالی ویم او هر کله راشي. نن موږ د یو ډېر لوی ستر ولسي شاعر زرګل بابا په یاد کې چې کوم دی دلته دا دستوره راغونډه کړې ده. یقینا چې تعداد خو ډېر کم دی خو ښکلي ښکلي خلک پکې موجود دي. زموږ د پښتو ډېر بې بدله خادم زموږ میری کاروان زمونږ مشر رور آصف خان لالا موجود دی او دا سیدیوال صاحب غوندې لوی خلک چې د پښتو ډېر لوی خدمت کړی دی. زما ملګري امیر محمد سلطان موجود دی، سلیمان کامل موجود دی، اویس کرنی موجود دی، جنت ګل عادل موجود دی، اسم اقبال نظر موجود دی او زما نور ملګري چې څومره دي د ادب مینوال شیراز راغلی دی، مشتاق حسین دلدار دی، علی گوهر مشتاق دی، شیر رحمان شبنم دی، ایاز اسرت دی، باچاجي دی، عبدالشاه باچا، رؤوف ماما راغلی دی، زه ورته په خیرالی ویم. دا ټول زمونږ زردین دی، دا ټول زما مینوال دي او دې ټولو ته چې کوم دی زه د کومې په خیرالی ویم هر کله راشي. یقینا چې زرګل بابا د یو ډېر پریوتې او غریبې طبقې سره تعلق ساته او ټول ژوند دی چې کوم دی د دې ولس په خدمت کې تیر کړی دی، د دې ولس د دې خاورې د دې قام او د دې وطن په غم کې چې کوم دی د دې په سوچ باندې د دې د خوشحالۍ لپاره
سندرې ویلي دي وخت په وخت او د هغې دپاره یې کار کړی دی. عملي توګه باندې هم هغه د دې ولس خدمت کړی دی، که هغه په پوځ کې پاتې شوي او که بیا هغه خیبر کې پاتې شوي د هغې نه علاوه که هغه په عملي نورو ژوند کې پاتې شوی نو هغه یو لوی خدمت کړی او نن د هغې دا غټه ثبوت دی چې موږ او تاسو ټول راغونډ یو په هغه باندې چې کوم دی دا پروګرام جوړ شوی دی. زما او د هغه د دغه محبت په رشته کې چې کوم بنیادي کردار نصیب شوی و په هغې کې یو مشر دغه خوشنصیبه چې موږ یې نن یادو د هغه کمې محسوس و هغه هم شامل و. سعید چې دلته کوم مجلس وکړه د بابا په حواله باندې هغه زه تاییدوم سل په سل همدغسې خبرې هغه ماته هم کړي دي. ډېر یادونه زما هم په زړه کې دي، په ذهن کې دي. تر ټولو لویه خبره چې ما د زرګل بابا په ژوند کې محسوس کړې ده یا د هغه د تجربې یا د ژوند د تجربې کم نچوړ ما لیدلی دی نو هغه د هغه اخلاص دی. تاسو به تصور هم ونه کې چې د لسو کالو په اوږدو موده کې چې دا غله تلې راغلی ما سعید د دې خبرې ګواه دی او هغه سره ما کله هم خبرې کړي دي، څومره هم خبرې کړي دي نو د یو چا په خلاف ما د هغه د خولې نه یو حرف نه دی اورېدلی. زه چې کله هم د هغه شاعري لولم دا ورکوټي کتاب چې هغه ما له په خپل لاس باندې راکړی و نو هغه ما ته د یو داسې انسان په حیثیت باندې ښکاري چې کومه درجه د ډېرو لویو اولیاو د ډېرو برګزیده خلکو د ډېرو رسېدلو خلکو نصیب شوې ده نو په هغې کې یو هغه زرګل استاد دی چې دا سړی دومره د صفا زړه د صفا ذهن خاوندو چې زه دعا کوم کله هم خپلو مشرانو ته هغه پکې ضرور یادوم. دا بیله خبره ده چې موږ ټول پښتانه په باباګانو غنیان یو، ډېر زیات باباګان لرو او بیا د هغې حق هم نه ادا کوو. نو دا یو ډېر ښه روایت زما ملګرو کېښوده. ټیک ته چې په دې کې ډېر وخت ولګېده، 20 کاله پکې تېر شو. په 2000 میلادي کال کې بابا د دې دنیا نه رحلت کړی دی، تشریف یې وړی دی. په دا دومره ډېره موده کې پکار وه چې موږ ډېرې پیرې یاد کړی وې. خو زه نن د هغه خپلو ملګرو چې په دې کې خواري کړې ده او خپل بابا یې نازولی دی او نن د هغه په درناوي کې دلته موږ راغونډ شوي یو، هغه یادو، هغه ته خراج پیش کوو. نو دې ملګرو ته هم خراج پیش کوو، درناوی ورته وایو چې دوی یو ډېر ښکلی کار وکړ او باید چې دا روایت موږ پرې نه ځو، دا پرله پسې بوځو. د ادبي دوستانو مرکه مردان به په دې کومک کې د ټولو ملګرو سره شریکوي چې هغوی به خپل باباګان وخت په وخت یادوي او کوم کار چې د دې مشرانو دپاره پکار دی چې د دې یو داسې کتاب مرتب شي چې د دې د ژوند حالات پکې ومي. ما تر خپله وسه پورې د پښتنو مرکه د یو نمبر چې د مردان شخصیات دي په هغې کې دا یو کوشش ما کړی دی، هغه کوشش نیمګړی دی. خو زمونږ د مردان ادیبان خصوصا په دې کار کې پکار ده چې لږ مخ په وړاندې لاړ شي او د خپل باباګانو یو تاریخ مرتب کړو او په هغې کې که زما په ذمه کم کاري د هغې د ترتیبولو، د کمپوزولو او د چاپولو، نو په هغې کې د ادبي دوستانو مرکه مردان د چیرمین په حیثیت هم او په خپل ذاتي حیثیت باندې هم د محمد سعید د یو ډېر نږدې ملګري ورور په حیثیت هم او د زرګل استاد د یو کشر په حیثیت چې ما ته ډېرې د زړه خبرې کړي دي، د هغه په هغه حواله هم زه هر قسم کومک ته تیار یم او ستاسو د کومک هم په تمه یم. ستاسو د کور ودانې ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ. هیرمان هر واده په وګوړه، هیرمان هر واده په وګوړه، گویا خپله جنازه په وګوړه، گویا خپله جنازه په وګوړه، هیرمان هر واده په وګوړه، گویا خپله جنازه په وګوړه، گویا
خپلا جنازه په وګوړه که شراب چرتا حلال وې حرام نه وې که شراب چرتا حلال وې حرام نه وې ما با ټول میخانه په وګوړه گویا خپلا جنازه په وګوړه گویا خپلا جنازه په وګوړه زمانی خلق نیولے هودلاسا زمانی خلق نیولے هودلاسا گنی خلق زمانہ پا گوڑا گویا خپلا جنازه په وګوړه زمانی خلق نیولې ودلاسا ګنی خلق زمانه په وګوړه گویا خپلا جنازه په وګوړه گویا خپلا جنازه په وګوړه دغه یو سړی په کومه ناميات شو دغه یو سړی په کومه ناميات شو دی سړی باستانه په وګوړه گویا خپلا جنازه په وګوړه گویا خپلا جنازه په وګوړه کتواف چرتا روا نوے سلطانا کتواف چرتا روا نوے سلطانا دی حجیانو بکاب پا گوڑا گویا خپلا جنازه په وګوړه هی ارمان هر واده په وګوړه گویا خپلا جنازه په وګوړه ډېره مننه اصل یهودیو کور و په مدینه کې پیدا شو لکته خلیتي سرونه ګرځي په سلوري د خاون باچا کارونه سترګې د چیندختي د مارغې وزرونه سټې د اوښانو برابرو په تنه کې پیدا شو لک د پاک رسول په زمانه کې د اصل یهودیو کور و په مدینه کې سټې د اوښانو لغوی په شان تخکر لري دیغو سلور خپې سلور لاسونه برابر لري شپاړس یې سترګې موضوع د پیغمبر لري مخې د سړي د خو زمرې په سینه کې مخې د سړي د خو زمرې په سینه کې پیدا شو لک د پاک رسول په زمانه کې مخې د سړي شپاړس غوږونه داتې دي ویښته په سرمنه د لومبړي لا زیاتې دي لونډې د بلبلې اوازونه د توتې دي یو ورځ بخکاره شي په مکه په مدینه کې یو ورځ بخکاره شي په مکه په مدینه کې پیدا شي هلک د پاک رسول په زمانه کې یو ورځ بخکاره شي نشانه د پکې نوره لکه د شادو ده غوږ پکې دی زما روره خړ ته مې د کچر دی دی پیدا د خپلې موره په دین دی برابر سره ډېر دی په معنه کې په دین دی برابر سره ډېر دی په معنه کې په دین دی برابر د محمد خیر زمان آزار دی مسائل کې مسلې په سو شان ما پینور دین غواړي په خاطر د چشتي ځوان نو کمې چرته نشته دی په لویه خزانه کې پیدا شي ولک د پاک رسوله په زمانه کې مردان نه بهر سیمونو نه راغلي دي ډېره زیاته هرکلی ویم ډېر خوندور تقریب دی او خوشحالۍ تقریب دی غرګل بابا خدای پاک خپلو خاص بنیانو ته بیا دغه ګفټ چې کوم دی د شاعرۍ دی کې څه خاص خلک داسې چې هغوی هغه فن تر مرګه پورې ځان سره یوسي او چې کوم خلک د دنیا په دې
چکاچون کې په دې ظاهري چې کومه رڼاګانې موږ ته ښکاري په دغې ګونخلي نو د دې هغه منزه روح هغې باندې دونه دوړې پرېوځي او دونه چالاکۍ او دونه هغه شېر علي باچا به وایي چې ډېره هوښیارتیا زما په کار نه شوه نو دغه کوم ته چې خلک هوښیارتیا وایي دغې کې ته شاعر چېرته روح شي کني زه چې خپل بچپن ته لاړ شم او رایادوم نو ما ته خپل دور ټول ماشومان شاعران ښکارېدل چې هغه کوڅه کې ناست وو هغوی به شاعري کوله هغوی به د روژې په میاشت کې د روژې سندرې وې د اختر په مخه کې به د اختر وې زمونږ چې کومې نورې لوبې وې هغې کې به هم شاعري وه او هغه په شاعرۍ کې کولې جینکو لکانو به یو ځای لوبې کولې هغې کې به جینۍ به خپل شعر وې هلک به خپل نثري نظمونه پکې محرا نظمونه پکې قافیې وې پکې اوږده اوږده نظمونه پکې هغه به ماشومانو ته یاد وي نو خو دغې سره سره ما ته دغه شعرونه هم یاد دي او بل چې کوم اثر په ما غالب راوتی سویلو سره په لوري د ګودر او په وخت د مازدیګر نو ورته ما چې وکتلو زړګي مې ودنګلو کړمه یې پاګلو رنګ د اندلیب غوندې زما شو سوی سکورو سپي شوم په هورو نو هیڅ پوی نه شوم په ځانو د زلفو په زندانو یې کړمه بندیوانو د سترګو نه مې اوښتې شوې روانې هغه درنګو په مثل د پتنګو نو په ټوپونو تله بلبله په پورته الوتله لکه سر وغوړېدله روان د جینکو ورپسې وروسته لښکره په وخت د مازدیګر ستی شومو په اور او په مثل د پتنګو راوتې سویلو سره په لوري د ګودر په وخت د مازدیګر په غم کې شومه ګیرو شو هر سرانه هیرو د سره شومه تیرو سونډۍ په تندي باندې د خیال او راخورو ستی شومو په هورو نه جلیا شومو په ژوندو د وروځو په پیوندو شین خالي کاو خوندو چلکړي لیندې بڼو غشوي کاو جنګو په مثل د پتنګو پیزوانې په ردارو په غاړه یې سرهارو موسم پې د بهارو او ټیکې د سرو زرو په تندي ایښی اوبرو په وخت د مازدیګرو د سرو ټیکو د صنمو وجوړه په قلمو په زړه یې وویشتمه او د هر قدم سره یې پانزیبونو کاو شورو ستی شومه په اورو هر چال یې و عجبو ښایسته یې و دواړه لبو شپوهه په مطلبو هر سړی یې ځکه ارماني و د پالنګو په مثل د پتنګو د ښایستې نه و سیالو و بل قسم سنبالو ښه جوړه په کمالو دننه په ګوګل کې مې زړه غوڅ شه په خنجرو په وخت د مازدیګرو اخري شعر دی وایي ګرځم ترددو لګړه مې شو وجودو لوګی شوم لکه ودو هجر مې تن اوسه ځکه یمه داسې تورو سپي شومه په هورو نو په سچه پې عاشق یم د مینې لایق یم اکبر پړه صادق یم د شعر خزانه ځکه زما وهي غورځنګو په مثل د پتنګو نو د شعر مهارت راکړی د قدرت او د هر مشر کوم عزت همزولو شاعرانو کې مې وړی دی نمبر زرګون استاد لږ لږ پېژني د هغې وجه دا ده چې زه ډېر تقریبا د کلي نه بار پاتې شوی یم او ادب سیاست خراب کړي خو دا اویس کرمي ګواه دی زه به زیات د صدیق رضا لیکره وم او دې هغه وخت کې هلته اوسېدل د صدیق رضا په ګاونډ کې اوسېدل زه یو ورځ راووتم او زرګل استاد خدای دې وبخي هغه د کور مخې ته لښتې و رمبې ورسره و هغه لښتې یې صفا کړو دا اویس کرمي ډېر وړوکی و دی ولاړ و دی ورته وایي چې سعید په کوم ځای هغه ورته یې ولې سعید ته څه دی ده ورته یو څو شعرونه مې لیکلي دي چې هغه ورته وښیم چې رانه ټیک کړي هغه ورته وایي چې یاره د هغه خو پته نه لګي سهار وځي او ماښام چې ته راځي نو ماښام راشه بیا یې پته ولګوه بیا په سن 4 او 15 کې تقریبا زه د ساپورټ نه رالم په دې خیبر کې نوکر شوم او تیل په خیبر کې و
نو موږ چې به اکثر دا مزدوران چې ډیوټۍ ته ځي یو ګنټه نیمه مخکې لاړ شي د لرې نه راځي نو چې ګنټه نیمه ټایم به و نو هغه بار موږ خیبره په چمن کې کېناستو او ده به ما ته شعرونه ووایي ما هم لږ لږ به ډولول ما به ماته خپل شعرونه ووایه ما به ورته استاد دا رانه ټیک کړه نو په هغې ده راسره خبره وبره وکړه که زه دا ووایم چې هغه هم زمونږ یو استاد خو لویه خبره دا ده ما اوس سلطان خان سره خبره کوله چې یو خو دا ډېر لوی کار وشو ایوارډونه خو ډېر ورکېږي په مختلفو شکلونو په مختلفو حوالو او هغه چا له ایوارډونه ورکېږي چې هغوی د ایوارډ مستحق ني د حکومت په سطح په بل ډېر خو دا د دې ایوارډ یو ډېر تاریخي وجه دا ده چې دوی خو یو تېره زمانه یعنې د زرګونو استاد دي هغه وخت هغه دور هغه زمانه هغه ادب هغه سوچ هغې رامخکې کړ او په لومړي ځل ما په خپل ژوند کې دا واورېدو چې د چاربیتې ایوارډ ورکوي ایوارډونه خو ډېر ورکوي خو دویمه لویه خبره دوی دا وکړه یو خو یې مړ زرګونو استاد جمدې کړ 20 کاله پس یا دېرشه شو خو بل یې ورسره د پښتو یو مړ صنف چې کوم و د چاربیتې هغې جمدې کړ ورسره دا یو ډېر لوی کار او ټپه او چاربیت حقیقت دی په دې خبرې مزدور وکړې دا ډېر لوی ادب او ډېر لوی تاریخ دی او اوس چې خبره وکړم حقیقت خبره دا ده چې دا د قدرتي موسیقي د ابشارونو د دریاب د شور د طوفانونو د چپو د کارغانو مرغانو او دا چرچه کې چې وایي دا چرګې په چرچه کې ویلې دا وایي سندرې وایي نو بهرحال خبرې ډېرې دي خو زه دې ته بیا یو مبارکي ورکوم چې دغسې او دا سینه په سینه را روان خبره ده خو زمونږ د بدقسمتۍ نه دلته مونږ څه شي ووایو دا به ډېرې درنې درنې مشاعرې به کېدې نور خو څه نو همدغه د دغه خبره وه د تخبیک ملګري پکې دي تخبیک یې په یو وخت کې چې مونږ هلکان وو دغه 4 شپېته 15 شپېته جنګ وو په تخبیک کې تنظیمونه دي ته به یاد یو عبدالوحید وحیدو هغه د یو اخبار ایجنسي ورسره وه یو عزیز الله عزیز صاحب و ټول مړه دي هغه ډنټل و هغه مونږ به راتلو دغه ځای نه او کاټلن کې چارسده کې نو ډېر لوی ادب کار شوی دی خو نن زمونږ بدقسمتي دی دا په نوم IT چې کومه ده انفارمیشن ټکنالوجي دې زمونږ هغه څه ذهنونه او مازغې ووایو زمونږ نه یې مازغه وښکل د دې هلکانو نه د دې دور د ځوانانو نه هغه مازغې کې وښکل او په انټرنیټ په فیسبوک او په موبایل کې ور واچوي موږ یې د خپل ذهنونو د تجزیې هغه زور پاتې نه شو یعنې لکیر کې فقیر رانه جوړ کړو چې په هغې کې څه لیکلي که ښه که بدي بیا موږ ګورو نه د هغې تجزیه نه شو کولی ځکه چې کتاب نه ګورو د کتاب نه څه زده کړي نه دي موږ د موبایل نه زده کوو د انټرنیټ نه زده کوو د فیسبوک نه زده کوو په هغې کې مختلف خبرې راپروګنډي رښتیا دروغ دي داسې ټولې چې د هغې کې تیارو رڼا پکه نه لري ځکه چې زموږ په دې مینه موږ کتاب کتلی نه د کتاب هغه اهمیت خو خیر ختمېږي نه خو دا یو سازش روانه خبره ده چې موږ یې دې حد ته راورسوو چې زموږ د ځوانانو نه د کتاب د کتو هغه شوق یې وښکو په زرګونو شپږو کتابونه دي چاپ کېږي خو ګوري نه صرف هغه تیوري او عمل نشته نو پکار دا دي چې موږ لکه دې ووایو کامل دي یا ملګرو چې موږ د زړو د مشرانو ورځې دغسې لمانځو او هغې ته موږ عقیدت پیټونه پېښ کوو او چې دا خپل دا سلسله موږ جاري وساتو او یو خبره ده پښتو ژبه چې کومه ده دې وویله چې پښتو ژبه خو د ډېر زرګونو کالو یې زړه ژبه ده خو دا ژبه چې کومه ده هغه شاعران ساتي د هر قام ژبه خپلو شاعرانو ساتلې ده خو نهارو لکه چې زرګونو ستاسو خبره وشوه دغه ټول غریبانان دي شاعرانو کې دومره نوابان نه دا ټول دا فطرت شاعران کړي او خپل د تجربو دا ژوند نه نو هغوی دا دغه کوي پکار دی چې دا د دې دا ورځ موږ ونمانځو موږ یې یاد وساتو د دې قدر وکړو او خدای دې ستاسو قدر وکړي چې داسې مشران یاد کړي ډېر مننه وخت موږ رانه اردو والو سره تېر شوی دی لیکن چونکې پښتانه یو پښتو نشو پرېښودی بیا که زه ویم چې ډېره یې درسته یې دا یو ډېر ښه کار تاسو شروع کړی دی ستاسو له دې کار زه هم مننه کوم او کوم مجالس چې ما دلته واورېدل
یقینا چې دا زما په زړه کې دی وکړو انشاءالله که ژوند وي او خیر موږ به ستاسو سره درپسې یو در روان یو ډېره چې بدل کې یقین او ایمان یو دی زه چشتي صرف د یو الله بنده یما چې مالک د مخلوقاتو منان یو دی او اوس یو څو شعره مې په درګل بابا لیکلي دي نو شاعرانو کې درګل به یادېده کل شاعر په شاعرانو کې درګل به یادېده په دشت کې ټوکېدلی و یو ګل د ګلاب ګل به یادېده په دشت کې ټوکېدلی و یو ګل د ګلاب ګل به یادېده نو د درګل استاد اشعار به منې خواږه خواږه لکه انار به منې ډېر ښکلی مزیدار به منې زرګل استاد زمونږ ښکلی یار به منې ولسي ښکلی شاعر د مردان خال به منې ښکلی اشعاري ګلونه د ګلزار به منې په هوا په اشعارو کې روان لکه بلبل به یادېده په هوا په اشعارو کې روان لکه بلبل به یادېده ښکلی شاعر په شاعرانو کې زرګل به یادېده په دشت کې ټوکېدلی و یو ګل د ګلاب ګل به یادېده ولسي ښکلی شاعر یو ادیب لیکلی به غزلې عمدتونه عجیب غریبانانو کې هم بې و یو غریب د پیسو د وجې ډېر کم و نصیب و دوستانو کې یو ډوز ماته قریب شاعرو ښه ماهرو یې په شان د ادیب نو اشعارو کې ماهرو یو فصل به یادېده ښکلی شاعر په شاعرانو کې درګل به یادېده او په دشت کې ټوکېدلی و یو ګل د ګلاب ګل به یادېده هسې شعرونه ډېر دي خو مطلب دا دی چې ما د سحره په خپل تریخ انتظار سوچ کړی دی ماښام شورا نغې جوړ ښکلي په لار سوچ کړی دی صحیح د ژوند د ازادۍ د پسرلو نغمه ده ځکه پې هر یو زاره چاودي فنکار سوچ کړی دی سعید صاحب زموږ بخیر ناست دی هغې له بلنه کومه چې راپاسي او د خپل والد صاحب باره کې او د دې پروګرام باره کې یو څو خبرې تاسو شریکې دي ښاغلی محمد سعید صاحب ټول ناول د مردان ادبي ثقافتي جرګې ملګرو صدیق اکبر رضا صاحب شعیب صادق صاحب غمګین معیاري صاحب ګورنري صاحب ټولو ملګرو د زړه تله شکریه ادا کوم کم از کم 20 کاله بعد خو یم د ګل بابا یاد کړ دې ملګرو د قانوني کاوش او د دې مینې ما سره الفاظ نشته د دې شکریه ادا کولو لپاره ملګرو د نننې پروګرام د مردان د یو داسې شاعر چې د پاکستان جوړېدو نه پس مردان کې د شمار یو څو دانې وي پای کې پیر ګوهر قمر رائی صاحب ټیکهدار عبدالواحد الله دې وبخي او زرګل استاد دا یو څو مشران سینیر کسان داسې وو چې د پاکستان جوړېدو نه پس دوی به هلې ځلې کولې د مشرانو بیا وروستو ادبي تحریکونه ټولنې نور ډېرې جوړې شوې دا د بنیادي سټیج کسان زرګل استاد بنیادي طور د مردان قتل نه و هغه په 26 صدۍ په 2 معاشره
د هغوی د وینا مطابق چې زه په کال 1915 کال 1914 کې صوابی په یو کلي بامخیل کې پیدا شوی و. د هغوی نیکونه د بابا دي نیکونه چې دا د لالوګلۍ سره به تعلق ساتو. فداګل بابا زمونږ جد امجد یادېږي. بابا د فداګل بابا په نوسو کې راځي. فداګل بابا د خپل وخت ډېر لوی شاعر و. فریدګل لالا د خدای پاک وبخښي چې بیا پاتې نه شو. هغه په ډېر تحقیق شروع کړی و. هغه فداګل فدا پښتو ژبې ټول لومړی د چاپې د شاعر ثابتول غوښتل، خو چونکې هغه سره ژوند وفا ونه کړه او تحقیق نیمګړی پاتې شو. فریدګل لالا سره چې کوم معلومات وو هغه موږ له په لاس رانه بیا. نو په کال 1915-14 کې زرګل استاد صوابی په یو کلي بامخیلو کې د شاګل بابا کره سترګې پرانستې وې. د هغوی د وینا مطابق د شپږو اتو کالو په عمر چې د هغوی تره مردان ته د روزګار په سلسله کې مردان ته رالو احمد ګل بابا. بابا وی چې زما مور پلار وفات شوي په دغه ټایم کې زه ماشوم وم، پاتې شوم. مور مې نشي یاد او پلار مې لږ لږ یاد شي. او ډېر وړوکی وم چې مور پلارانو الله تعالی اخیستي او دغه یو وم د زرګل استاد ورور خور نو بل. نو احمد ګل بابا مردان ته رالو او مردان کې زه بیا احمد ګل بابا په مردان کې روزګار هم کو دلته اوسېده. بابا بیا یې خپل تره لوی کړی دی. بیا زلمی شو. په هغه وخت کې تعلیم د غربت وجه وه، تعلیم معلم نه پاتې شو، تعلیم خو یې ونه کړی شو. او وایي چې زلمی شوم او شونډه مې شنه شوه، نو روزګار غمون په مخه واخیستم او په فوج کې بھرتی شوم. په 1938 کې بابا وایي چې زه په برطانیې په فوج کې بھرتی شوم. د برطانیې په فوج دغه ټایم کې د انجینیزم ډېر زور و شور سره روان و. او بابا وایي چې ځمکه به نه ښکارېده، په لاشونو په وینو مو خپې کېښودې او تلو به روان وو. دغه فوجي ژوند په دغه سلسله کې بابا هندوستان، جاوا سماټرا، سنګاپور، بنګلادیش، داسې نور بلا ځایونه دغه فوج د دوران کې لیدلي وو. او ما به ورته ویل چې یاره بابا دغه فوج دوران کې ستا یادګار لمحې وایي چې هندوستان مې ټول کتلی دی او د تاج محل ښایست مې اوسه پورې د مسونه بلکل لاوتی نه دی. وایي چې په آګره کې ما 9 میاشتې تېرې کړې وې آرمي دوران، او 9 میاشتې ما تاج محل کې مازدیګر کې زه تاج محل ته ووتم، نو ما ویل مازدیګر لمونځ په تاج محل کې دننه کوم. نو 9 میاشتې ما تاج محل ملاقاتونه هر مازدیګر کړي، تاج محل مې لیدلی. ما به ورته بابا خوش قسمت یې، تاج محل خو دې لیدلی دی که نه. مې د چنلای موزیتنګ به وایي چې هندوستان کې نور څه دي که خو صرف دغه تاج محل دی. مې تاج محل دې لیدلی دی. بابا د دې نه پس د سن 1945 کې چې کله دویم جنګ عظیم ختم شو او هیروشیما ناګاساکي باندې اټم بم وغورځېد، نو بابا وایي چې بس زه پوج راتړلی وو، وی بس بیا مې پوج پرېښوده. ما ورته ویل چې دا به بس صرف موږ دا خلک به وژنو، ټوپک پر رسوي او بس بل څه هم نه وي، بس بندیان به وژنو، زموږ پر څه کار نه وي. موږ ته به ملګرو وایي چې نه خیر اوس پوج وروسته دې نه پس په پوج ژوند ډېر اسانېږي، ډېر ښه کېږي به، پوج مه پرېږده. نو قصدن مې چا سره جګړه وکړه، ډسچارج یې کړه. ما ته ویل چې دغه 38 نومبر تر 45 پورې بغیر لاشونو نه، بغیر وینو نه، بارودو نه ما پرې څه لیدلي نو فوج راتړم والي. په سن 45 کې بابا بیا فوج نه ډسچارج شي. وروسته بیا په سن 60 کې بیا خیبر ټوبیکو کمپنۍ کې په دغه دوران کې دغه نه مخکې بابا خپل ادبي هلې ځلې سن 50 نه شروع کړي. بیا د 50 نه په رشته باندې بابا ادبي هلې ځلې شروع شوې. په سن 60 کې خیبر میل کې وو او مردان کې چې کوم دلته کې مرګري وو، عبدالواحد ټیکهدار وو، پیر ور صاحب هغه وخت جنګ وو او نور ملګري وو، پیر باچا منیر وو. بابا به دې سره کېناسته پاسېده، د خپل شاعري او ګپ شپ او ادبي هلې ځلې لاره
بابا جاري ساتل دی خپل ملګرو سره. بابا تعلیم نو خو هغې سره باوجود هم دا بې تعلیمۍ هغې باوجود هم بابا خپل ملګرو سره د خپل دور هغه پیټې چې کوم دی هغه د دې پیټې هغه دغه شان وکړل. او په 1971 کې کال 1901 کې لومړی کتاب یې ځان چاپ کړی و. خیبر میل کې به نوکري کوله هغه ټایم کې لږه تنخوا به څوکیدار و. په هغې کې ځان نه کتاب چاپ کړی و. زر کتابونه یې چاپ کړي وو. د هغې کتاب کتابت چې و نو هغه الیاس یو د ګړی یو کاتب و الیاس هغه ولې کتابت کړو. پیرګور صاحب ولې ترتیب د هغې جوړ کړو دا کتاب لیکل هم پیرګور صاحب ولې کړي او کتاب په 1971 کې بابا چاپ کړو زرزري ګلونو په نوم باندې. دا بابا په دغه وخت کې بابا چې هغه بې تعلیم او انتهایي غریب و هېڅ وسایل ورسره نه وو مګر هغه د خپلې غریبۍ او د خپل هر څه باوجود هم خپل ادبي هلې ځلې او خپل ادبي منډه کړې هغې کې هغه څه کمې او څه بیشې نور اوسې نچاکي پکې نور اوسې مطلب دستور جاري وه. بیا یو ځل مونږ ناست وو کور کې ناست وو د شلمې صدۍ د آخري لسیزو خبره ده. مونږ ناست وو کور کې پولیس والا آواز وکړو وایي چې یاره زرګل استاذ کور دا دی نه چې زرګل استاذ ته آواز کړی اریان شوم چې یاره دا پولیس والا څه کوي. مونږ چا سره جنګ منګ هم نه دی کړی مسله خو نشته. مې بابا پولیس والا بار ولاړ دي ته راغلي دي چې راووتل نو چې ستا زرګل استاذ نوم دی چې وایي چې یاره حکومت دلته مردان کې سره ډېری کې 2-3 کوارټرې جوړوي په هغې کې حکومت تا نه هم نمبر کوارټر تا ته ډاوټ کوي تا له هغې کاغذونه درکوي او پلاني تاریخ باندې مهرباني وکړه. میرزا خان صاحب به راځي او هغه به هغه پروګرام چې کوم دی هغه به دغه کوي هغه به میشن میلموي او هغه کاغذونه چې کوم دي د کورونو هغه به تقسیموي. تاسو ټول راشئ چې کوم 32 کسان دي چې کوم ته ورکړل شوي دي کورونه هغه به ټول حاضري کوي او هغې به د میرزا خان صاحب په لاس باندې کاغذونه مو ورکړو. زه وړوکی وم داسې راغلم بابا صاحب پروګرام شروع شو هغه تصویر ما نه پاتې شو که نه تصویر ما تاسو ته وښو. بابا نه هم نمبر کوارټر ورکړي او ډېر بڑا چوڑا تقریرونه وشو. میرزا خان صاحب او پولیسو حکومت پاکستان او سرحد حکومت دا ټول هلته ولاړ دي. 2 میاشتې پس زه راغلم مردان ډیولپمنټ اتھارټي ته. مې چېرته دا کاغذونه مې پرمیشن وکړو چې څنګه چې دا کاغذونه راکوي ما ته دا کاغذونه چې داسې دغه فایل دی او که نه د دې نور څه کاغذونه چې انتقال سرکاري کاغذ ویل څه کاغذونه ولا څه کول مې تاسو ته سره ډېرې کې دلته کې دا 32 کوارټرې جوړې کړې وې او زما پلار نن پکې نه هم نمبر کوارټر کړی وایي دا خاصې مونږ ګپ شپ لګولې حکومت هم دې خلکو لاس سترګې تورولې کوارټرې کوم دي دا خو پردی ځای دی بس دا خو ټیکهدارانو پکې ځان ته پیسې پیدا کړې او کوارټرې کوم دي ورسره نه هو چې زه لاړم 2 میاشتې پس نه هغه بلډینګونه هغه کورونه هغه روان پراته وو ختم وو هغه خښتې هم دې خلکو وړی وې دروازې هم دې خلکو وړی وې د هغې نام و نشان مو په کاغذونو کې مغل وو. نو زرګل استاذ د سن 47 نه والې تر اخري وخته پورې تر خپل مرګه پورې اخري سره کې کړی دې وطن د دې ملک د دې ولس د دې وطن د ازادۍ د دې خوشحالۍ د دې امن سندرې ویلې وې. زما په خیال باندې چې ما نه په خپل ژوند کې دونه حب الوطني نه ده شوې. ما په خپل ژوند کې دې وطن سره په خپله شاعرۍ کې دونه محبت نه ده ښکاره کړې مګر دغه انسان د حب الوطنۍ ما ته ویل چې پاکستان جوړېدو نه مخکې کانګرس کې وم باچا خان مې ډېر خوښ و او پیرنګیانو خلاف چې کوم خلک تحریک چا چلو هغه مې ډېر خوښ و چې کله پاکستان جوړ شو قاضي اعظم شخصیت ډېر متاثر و هغه سره ډېر زیات ګرځېدلی و ډېر نږدې نه یې لیدلی و وایي چې جناح صاحب شخصیت نه ډېر زیات متاثر ډېر محب وطن سړی و پاکستان سره ډېر بې حده مینه وه. زما په شاعرۍ کې به دونه څه نه وي د هغه په شاعرۍ کې قدم په قدم باندې جهاد دي که ټینکونه توپخانې ټولې میراتې شوې تختې پنډتان هر یو نه خپلې سپړې پاتې شوې یا بھارت تبارې شو وخته په ویر غزان باندې رحمت پرېږي پاکستان باندې داسې د وطن سره د محبت او د جذبې هغه اشعار هغه اشعارونه هغه محبت او جذبه ساسي مګر دې محب وطن له د دې وطن دې حلالي بچي ده د پښتو دې حلالي بچي ده دې وطن دې نظام او دې سسټم چې زرګل استاد سره کم زیاتې کړې دي که نه هغه زما د زړه نه وځي. دا اوس هم د دې نظام او د دې سسټم په لمن باندې یو داغ دی چې یو داسې شاعر یو داسې ادیب چې هغه د خپل ژوند یوه لمحه
دې خپل ولس ته خوشحالۍ او د سوکالۍ لپاره وقف کړي دي. دې وطن د امن او محبت او سندرې وایي، دې وطن د سپرلو د امانونو سندرې وایي. او هغه سره حکومت داسې لیکو کي بیا چې کور یې وله ورکړه او هم په دې طریقه باندې کړه. دا ډېر د افسوس خبره ده. بیا ما هغه ته د خفګان نه خبر نه کوله، بیمار و کټ کې پروت ما ته خفګان نه خبره ونه کړه چې یار بابا تاله چې کوم کور درکړی دی هغه تا سره د حکومت او دې سیسټم تا سره ډېر دوکه کړې ده، هسې ګپې سره لګولې دي. هغه هسې ګپو ما ورته شرم دغه نه ډېر حیا نه ډېر دغه نه بیا خبره نه کوله. هغه انسان د 26مې صدۍ انور ونه لیده، کال 2 دسمبر 2000 کې هغه وفات شو اختر په 4مه ورځ باندې. د هغه د مرګ نه پس زما درې خوږو داسې ملګري بشر نوید، سلیمان کامل او غمګین معیاري زما د خپل یاداشت مطابق دا زما داسې ملګري دي چې دي د بابا ژوند باندې د هغه په قلم باندې د هغه په ادبي کاوش خدماتو باندې دي یو دوه درې څپې لیکل کړي دي، هغه یاد کړي دي. زه ډېر زیات مشکور یم د دې درې ملګرو، دي د محبت، دي د اخلاص. او نن چې کوم تقریب دی د صدیق اکبر رضا، شعیب صادق او زما نور ملګرو په خواهش باندې چې دا کوم پروګرام نن دی ضرور ستاسو کړی. یقینا زه د دې دا احسان زه نشم ویلی، دا د ما باندې یو غټ احسان دی، د حمالي د غر عمره احسان ما باندې ما په اوږو باندې. زه د ټولو ملګرو چې کم ملګري دي پروګرام ته راغلي دي چا ته چې ایوارډونه میلو شوي دي هغوی له مبارکي ورکوم او الله تعالی د هغوی له زندګۍ ورکړي چې هغوی دغه شان د پښتو ژبې د خپل ولس دا خدمات جاري ساتي. ښاغلي سبحان خان، د اویس کرني صاحب، د شایق صاحب، د کوم ملګري چې د بار نه راغلي، د سوات ملګري دي، د دغه ملګري د اسماعیلا ملګري یا د پیرپایي ملګري دي، ټولو ته زه عبدالله ملګري راغلی دی، زمونږ میاں محمد زمان صاحب په وجه باندې پاتې شو، څه عذر یې پیش کړي مونږ ته چې زه نشم درتلی، د هغه په ځای باندې د هغه ایوارډ دپاره عبدالله راغلی دی پیرپایي نه. عبدالله خپل سرټیفیکیټ هم دی، زه هغه له مبارکي ورکوم په دې سرټیفیکیټ باندې، په دې ایوارډ باندې میاں محمد زمان صاحب ته، نور سید قریشي صاحب ته، اکبرزاده صاحب ته، ټول له تاج محمد مومن صاحب ته، ټول له مبارکي ورکوم او دعا ورته کوم چې الله تعالی دې له زندګۍ ورکړي، دې په دې ژوند کې، دې په قلم کې الله تعالی نور برکت واچوي چې د خپلې ژبې لپاره د خپل ولس لپاره دا خدمات جاري ساتي. یو پیره بیا د پښتو ادبي ثقافتي جرګې د ملګرو صدیق اکبر رضا، شعیب صادق صاحب، غمګین معیاري صاحب، ګور نوید صاحب او ټول هغه ملګري چا چې سلیم نشاد صاحب چا چې په دې پروګرام کې منډه تړې وه، ستړې کړي دي، منډه تړې والي دي، هلې ځلې کړي دي، ملګري خبر کړي دي، حاضري کړې ده، ټایم یې ورکړی دی. زه د هغې ډېر زیات د زړه نه مشکور یم، شکریه ادا کوم او دعا کوم چې الله تعالی دا محفلونه، دا یاران او دا جمع همدغه شان قایمې دایمې ساتي. ډېره مهرباني. سمه اخلم د ثواب دپاره، زه خو سا اخلم د شعور د انقلاب دپاره، لکه د خس پکې غوپه شي خو ډوبېږي چېرته، سعید پیدا دی د حالاتو د ګرداب دپاره. محمد سعید صاحب خبرې تاسو سره شریکې کړې دي، واقعي چې ډېر عجیبه نظام دی، عجیبه سسټم دی، عجیبه کار دی، عجیبه روزگار دی. تو بہرحال شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بس زمونږ همدغه کار دی چې موږ به د خپلې حصې په خپل وس په خپل دغه باندې موږ سره محفل ته درې څلور نور ښاغلي میلمانه راله، د صوابۍ نه تشریف راوړو، طلا محمد شباب صاحب هغوی ته هرکلی وایو، زما استاد محترم اقبال خټک صاحب هم راغی سره، د ساجد محمد شایق صاحب او د ناصر خاکسار صاحب هغوی ته هم هرکلی، ټول راغلو ښاغلو میلمنو ته وارې بیا هرکلی. زه زردین استاد ته بلنه ورکوم چې راپاسي او په خپل مترنم کلام باندې په د دې محفل کې چې کوم سنجیدګي ده په هغې کې لږه غوندې تبدیلي راولي. زردین استاد لال خو په لاس کې او د وړو یما په بلوري کې مې پزمکار غړوي، نو ډولۍ شوره اوچته بیا تېر شو پکې کال، جینۍ ویلې هلکه جدا کېږم تسخره او غوږونیسه دلبره او یا قربان
نو ډولۍ شوله قلاره په کور کې زما یاره یو کال چې پکې تیر شو دی جینۍ ویلې خاونده خبر شه د دې بنده خبر شه په یو ځل ستا مور کوي کنځل قاریږي دا مدام ځکه په سرو سترګو جړېږم خاونده جدا کېږم خاونده شا خبر بازار ته لاړ شه زر په شل باندې بړستن د دوه چې راوړې نو څلوېښت ځان پویه کا په ویښ ځان پویه کا چې ورشي دوکان کې به حاضر شي څلوېښت د تولیانو دوه بالښته شو په شل پوره یې شولو چل پوره شل دي د کټ دوه کټه چې وي غټ مېلمه لا په کارېږي دومره نه لګي دولت دا واوره په سرعت دا واوره کې د غوږ تولیه په پنځه شپږ مجموعه په پنځه کېږي پورا شل شوي د چینک غوږي ہے د هلک غوږ کې د مکړه شور پیالې چې وي څلور بس 12 روپۍ ورکه د پیالو سره د پرچا کیسه مې واوره سچا کیسه په حوصله شوه او د شپږو په طلا د لسو د دچکې شو د پنځو ونو شو چاڼ ته ولې شوې ناجاڼ ته ولې ګورې ښکته او زنګېږي له کټال دا ګرانه ګزاره د ظلم پې مې د ځیګره ونیسه دلبره ډولۍ وره اوچته بیا تېر شو پکې کال جینۍ ویلې هلکه جدا کېږم د سخره ونیسه دلبره یا قربان ینو دا ګرانه د بېشانه ځان مه وژنه جانانه په شل دوه خانه کې دوه غلبېلونه په څلور ښکارۍ سره د شکور ښکارۍ دوه تبخي په شل راوړه سخي دا یو د پراټو شو بل شو کړکله په کارېږي کټوۍ نه اوسګارېږي کټوۍ په پنځه پاوه اصلي خبره دا وه سمسۍ په اتانیس د دوه چې راوړې نو روپۍ شوه د دوو د قلپۍ شوه د دوو یو پلیټ بل هم په دغه ریټ تاجک طالباني کېږي په درېیم د پایدارو په کور کې د مالدارو په کور کې لګي یاره ځان پویه که هوښیاره منګي ورسره شمېره هم کوزه راوړه موسینه چمو راوړه په مینه ینو اوس دا لګم پته وخته یم په جنجال آخر به جدا کېږو زړه مې اوچو د شوهره ونیسه دلبره ډولۍ شوره اوچته بیا تېر شو پکې کال جینۍ ویلې هلکه جدا کېږم د سخره ونیسه دلبره او یا قربان دې شمه ینو آخر به جدا کېږو په دې باندې پوهېږو کینچي په یوه نیمه شوه چاړه په پنځه پاوه اصلي خبره دا وه نو آخر به جدا کېږو په دې باندې پوهېږو کینچي په یوه نیمه شوه چاړه په پنځه پاوه په کار به خیله دا وه په کار د یو ګړوند روپۍ به ورکړې پن ترکان به درله جوړه کړي تونه یو بل صندوق شپو یا په حقوق په دې به ځان خبر کړو ینو په دې به ځان خبر کړي یو 100 روپۍ به ورکړي ګومس په تانیس بوتل د اترو په څلور رانجه به راوړې تور رانجه او زورخیاره نکریزه د بازار شنې چتور هم چیني روپۍ به ورکړي د 50 کوي به یې تپوس کوم نصیحت شپو یا دا ساعت ګولۍ شوه د ټکې د پیسې ستن راوړه یو ځل کوم به پې ګنډل کوم نکسیرته زه داسې قیل قال ناحقه کوي جنګ به یې د ګرځي مروره ونیسه دلبره ینو ډولۍ شوره اوچته بیا تېر شو پکې کال جینۍ ویلې هلکه جدا کېږم د سخره ونیسه دلبره او رب خیر کړي نو ناحقه کوي جنګ ته هېڅ نه کوي ننګ پښتو در پکې نشته چې جدا کړي خپل کور بیان کوم نور بیان مې په سمون شو د لسو د صابون شو دړۍ د روپۍ مالګه مساله دې نشیره کم راوړه د سیره کم راوړه یو څیز شپو یا په تمیز
बाकी कमान हिरविदा बरुस्तु शिरायात पैसे नकड़े बर्बाद पैसे नकड़े खराब शपू यपदी बाब यौ चजबल जारू बल मंदाऊ चिपकारेगी ददेर शुरू पूकेगी द जरूर पो मेखा कि सवरा दवीखा गुंदलोता के वर्षी दखुल भी बहु के गम पूरा सो रकम यनो तो नई बेदौलता हौन निष्तदर सरमाल नामा में ताज मोहम्मद चरबे तखलास कद सरा फूलन चोरा उतरता जाती टूटती काल नवेली हल्का जुदा की गम दस्तरा वो गुनी सदिल बरा د هجران پنا تکو کی چرته راشه د هجران پنا تکو کی چرته راشه شب قدر شاه روجو کی چرته راشه ای زما د لیونی مینې خپسي ای زما د لیونی مینې خپسي مرکب خو په وضو کی چرته راشه د شیرونو خالق خاغله عبدالسبحان لالا خپل زمون سره په محفل کې د صدارت په کوسه باندې ناس دی صدارت محتاج ده د زه هغې ته بلنه ورکوم چې راباسي او د دې پروګرام په اړه باندې تاسو خپل خیالات شریک کړي تاسو درود استقبال وکړئ د هغوی عبدالسبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام تاج محمد استاذ سے بالاحترام ابو بکر سے گران نامتو لیکوال شاعر ادیب سلمان کامل دا زرګل استاد جانشین هغه د مرستور محمد سعید سیب سے پښتو ادبي خدمتګار امیر معیارې سے دا پښتو ادب چې زه ته د پښتو ادب امام وایم چې مېلمانه د بهر راځي نو په لومړي سلام کوي او خیرکین کوي شیخ صادق صاحب او پروفیسر ګورني صاحب زما د سواتو د دې د کلام کمیډیونو مشرانو کشرانو زه خو د صدیق اکبر صاحب د شعیب صادقو غمګین معیاري او د سعید جي د دې خبرې زه ډېر زیات مننه کوم یو جهان تشکر چې د زرګل استاد په یاد کې دا غونډه را ومانځله او موږ یې ټول وغوښتو خو سمه خبره دا ده چې زه یې ورته وپسخولم او په رشک کې مبتلا کړم هغې چې دا دعوا زما کشر سلمان کامل وکړه او زه لږ د هغه نه په عمر کې زیات یم او محبوب باچا دی نو ما سره خو زه دا نه ما سره نه زه ورسره په ادبي او په سیاسي سټیج پاتې شوی وه په کار خو دا وه چې دا ما کړی وې خو په دې معامله کې دا لومبی ایوارډ دی وګاټو خو بیا په تیره د سیدوال صاحب سره او زمونږ د ټولو په شریک استاد ادبي استاد تاج احمد مومن صاحب سره زمونږ نن ملاقات وکړو زمونږ سره ناسته وکړه چې دې قدم بوسي وکړو دا ډېر لوی کار یې وکړو او نن دا غونډه د هغه حضرت زرګل بابا یا کاکا چې هغه د حضرت ابو غفاري رضی الله عنه مقلد و عبدالرحمن بابا د کائنات په حرکه باندې ملبوس
هغه د خوددارۍ یو دویم نوم هغه ما ډېر لیدلی وو کتلی وو اورېدلی وو او موږ په بدو استاد نه بیا چې کله کالج کې وو دا د 60 شره وه بیا د 70 شوه چې تورې تورې شپې تورې تیرې ما له دراتې دي شکر دی مساقي چې میخانې لتا میراتې دي لتا حیاتې دي دا د هغه یو مشهورې چاربیت ته وه دا به په هغه باندې مونږ وې ناسته پاسته به هم زیاته د هغه درې چې ما څونه نوټ کړو درې غټ عادتونه وو منځ او دس عبادت خپله د حق ولال مزدوري چې په سایکل به تو سایکل د هغه دپاره پجیرو لینکلوترو او دویم ادبي خدمت چې د خپلې مورنۍ ژبې خدمت یې کوو زه ما سره ډېر په نږدې باندې ورسره زه ناسته پاسته کړې ده ما داسې کم خودداره خلک لیدلی دی او نن د هغې وجه ده د ما د دې وروڼو دا اعزاز دې ته دی زموږ ورور میرشاد ویلي دي چې میرشاده پس د مرګه څوک ته ژوندي پاتې نه دي ژوندي مې صرف پس د مرګه شاعران لیدلي نن تاسو وویل دلته ناست شئ په دې مردان کې نوابان جاګیرداران تیر شوي دي د بودو نه د چا په نوم یې واړ نشته د اعزاز هغې مزدور محنتکش مزدور زرګون استاد ته دی هغه محب وطن زرګون استاد دی په سټیج په سیاسي سټیج باندې زرګون استاد او قمرګل غورا دا که زه یاد نه کړم چې دا په خپله چې دي د عمل د قید اعظم په قیادت کې د ازادۍ تحریک چولو چې پیر ګوهر پکې ومخلو د دې لپاره چې خلکو ته د کور د مسلمانانو ته کور میلو شي خپله پکې بې کور لاړل خو نن د هغې واټ باندې تللی شي نن هغې یاد دي زه باچاخان پوهنتون ته تللی وم زما د خوردې د انفیلډ ډیفینس و هلته چې ما وکتل چې هلته پوهان دي دانشور دي پروفیسران دي او د راتلونکي مستقبل روښانه کېدو دپاره ناکام دي نو هلته د نورو د لوی لوی اتلانو سره چې فوټبال زموږ د مردان چې موږ پرې نازېدو او چې موږ ورسره ناسته پاسته کړې وه چې موږ د هغې د مکتب کلي پاتې شي چې ما ولیدل په هغې کې زرګون استاد شیر علي باچا قمر راهي صاحب ډاکټر امین الحق اصغر لالا میر باچا منیر تر رضوانه پورې زموږ د سودم او د ډېرو مشرانو هلته تصویرونه په چوکاټ کې لیدل او یو چوکاټ پکې خالي و د زرګون استاد ښه په شمله کې هلته تصویر شته د چا نواب نشته د چا کارخانهدار نشته د چا لوی لوی افسران په دې ځای کې تېر شي په دې ژبه کې نشته دا افسران چې د خپلې مورنۍ ژبه خدمت یې کړی دی او نن سهار ماښام هلته ډېر لوی پوه چې څوک ګریجویشن کوي پوسټ ګریجویشن کوي څوک ماسټر او ایم فل کوي څوک پی ایچ ډي کوي هلته سهار ماښام د هغې د تصویرو دیدار کوي زموږ د مردان ته دا اعزاز دی یو فریم خالي و او هغه زموږ د ادبي پیر پیر ګوهر صاحب و چې ما دا ولوي دا چا سم فوټو نه راغلی او نن زه اوس نشم ویلی چې ما د چا ډیوټي ولګوله چې وړلې زما ده خو تاسو ښکلې فوټو ما له راوړئ نو لا نه دی راغلی هغه راځي او هغې نه به زما په خیال د قلندر صاحب شعر جوړ شي چې
تا د راتلو د ځواني مرګ یې کړه په تمه تمه ولاړه ځواني په تېرېدو شو ته به کله راځې پکې کال نه زیات شو دا د پیر ګوهر صاحب په ټرین پر راځي زه به یې وړم دا به یې لېږم هوا به لګي دا خبرې غمګین صاحب ته زه کوم چې دی د بې خدمتګار دی که ده دا کار وکړو نو خیر دی چې په هغې څخه چې راځي به زه وکړم دویم زه دې دغه تارونو ته وایم چې یاره تاسو کوم دا پروګرام وکړو نو موږ له سترګې وغړولې نو په موږ هم د درګل استاد خور دی انشاءالله زر تر زر به موږ یو ځای کینو که خیري د مردان پښتو ادبي ثقافتي جرګې سره دې سره به خیر دی کلتوري جرګې والا مخکې ورته چې په کېټه کې یو د کلتور سیوا شي خو سلمان کامل چې هغه د مرکې هغه راغونډ شو او پښتون کور کړمال کې میره کې به انشاءالله دغه شان بل د درګل استاد وای ومانځو خو دا ډېره لوی ده یعنې د خوشحالۍ خبره ده ډېر لوی لوی خلک دی چې هغې تېر شوي دي خو هغه ادبي میراث پاتې شوي دي دا د الله تعالی فضل دی چې درګل استاد ادبي میراث نه دی ادبي میراث نه دی بلکې خدای ورکړی دی او په کول د راحت سیال شاعر چې نه لس وی او نه شل وی چې یو زما بچی و چې ارمان چې بلوچی وي نو بلوچی یې محمد سعید سعیدي پیدا کړی دی او حقیقت خبره ده چې د دونه اوچت معیار خاوند دی چې لوی لوی سرونه ورته ټیټ کېږي موږ زما خو دا عقیدت دلته معلوم دی دغه سره درګل استاد سره چې یو ورځ دی راغی ما ته یې ویل چې یاره درګل استاد هغه ورځو کې بیا بیمار و ده یاد شي او موږ د دشمنو زه لګېدلی وم زخمي وم او ده ویل چې یاره درګل استاد ته پکې نشته دی نو ما هلک وخېږي او د حجرې پکې مې راکوز کړو ما دلته به موږ ګزاره وکړو چې زموږ استاد په دې ټیم کې پروت دی نو کم از کم دا به یاد وي چې دا ډولندې ورته ګرځي دا د هغه عقیدت نښه وه هغې نه هم بیا خدای بل وکړو ضرور شو نو بیا داسې چې د پښتو هغه متل لا مخکې چې لکي ښه دی که پتي ښه دی نو دلته خو لخپتیان او کورپتیان زه بیا وایم ډېر وو خو پتي ښه دی چې چا پښتو سره پت کړی دی خپلې مورنۍ ژبې سره وازارګل استاد و نن موږ هغه ته د عقیدت ګلونه پرېښو کوو چې الله پاک دی د الواخات اته وړه جنتونه نصیب کړي او الله تعالی دې د حضور پاک د جنډې د لاندې د حسان بن ثابت او د نبي سره سره په څنګ کې هلته هم زما چې کوم مشران نومونه یاد کړل دا دې الله تعالی دې هلته د حضور پاک د سورې جلال دی د عشق په سورې بیان دی هغه لوی حشر میدان کې هغه مقام له خدای نصیب کړي هغې چې کوم صنف و دا دغه دی چاربې ته خو داسې صنف دی چې دا ډېر ګران دی آسان نه دی دا خو د په دې چې لکه څنګه نو ما د ورور د ټپې خبره وکړه شباب تلاوت شباب ورته د خدای همت ورکړي دا خبره یې کلیر کړه چې د زاړو چې چا ډېر لوی کار کړی و د دې د کلي سره تعلق ساته د په هغه هم کار کړی دی او په دغه باندې هم کار کړی دی تر دې چې ده ما ته څونه علم دی نو ده په وایي مولا باندې هم لیکل کړي دي دا خبره هم سپیناوی وکړو ځکه علما آواز ورکړو او دا د هغې منوش د حق دی چې هغه کسان او چاربې ته یو داسې صنف دی چې دا اوس لیکل ګران دي خیالګلې کې لیکي هغه له بابا بوټي ورکړې ده اتم زه نه پوهېږم چې هغه له چا بوټي ورکړې ده
نشته ده نه راغلی او هغه باندې دا د خدای فضل دی موږ خو ما په خیال باندې ما خو 2-4 بیتې لیکلي دي یو مې جیل کې لیکلې وه یو مې بله لیکلې ده لیکل ګران دي دا د سواد ته دغه چې دل ولدي نن ګواډ ورکوي د دې مستحق دی اکبرزاده صاحب نو دا خو زموږ دپاره نن دا خو لکه دغه دی د دې چشتي صاحب هم لیکي مخکنو کې چې کوم د چاربیتې شاعرانو که په مردانو که په صوابیو دغه پیر صاحب لیکلی چاربیته سیاسي خلومبۍ هغه لیکل زبردست ده زبردست ده او چې په هغې کې کوم هغې دغه بنده کړې ده بیا چې کوم دی نو دلته خو ملک حکیم استاد لیکلي عزیز الله خو لیکلي دي نعمان استاد لیکلي دي عبدالله استاد خو نوخار خو بیا چې عبدالله استاد نور محمد استاد او احمد جان استاد احمدین دی نوردین خو هلته مقابلې هم تللی و فرید لالا دغه چې کوم دی د ټوپۍ دا چې چیف شمشید شمس الرحمن باران نماینه او ډېر شاعران دلته تېر شوي دي عبدالوهاب دستي ډېرې چاربیتې لیکلي دي زموږ دا هسې کې مونږ ټولنه جوړه کړې چپدی پښتو ادبي ټولنې د هغې مونږ صدر زما په تجویز ټاکلی شوی نو موږ رجسټارټ کړی هم ده اوس لږ دا ده چې سا ما پکې ډېر داسې غړېږي او کله که کار یې دلته مردان ته راغلی نو بالا کړی زموږ دفتر و او دا وي چې د دې متعلق خو ډېر زیات لیکلي شوي دي او دا لکه د ځنګلي بوټي راټوکېږي څنګه چې ځنګلي ګلاب وشي یا نور ګلونه وشي چې دا دوبی ګلونه دي ووي نو د دې شان یا د نور پرس دغه شي بیا خور شي چې ته پته لګي نه هغې بیا ځنګل ښکلی کړی خوشبویه بیا ملک معطر کړی نو اوس خو کرنه ده دا خو د ځنګلي بوټی اوس کم کېږي اوس خو هر ساعت پیلي شوي دي او د ګملې بوټي کېږي کاغذي بوټي ډېر دي نو په دې ټایم کې موږ سره چې کوم په مردان کې خاص کر شمس الرحمن باران پکش د جادوی او یا موږ ریوارډ هم ورکړه چې ولي خان مټی کې ولا چې کومه موږ څنګه جوړه کړې وه نو هغه ته موږ هغې کې ګجو خان ریوارډ هغه ته موږ ورکړی و زما تجویز و دغه له ورکړی و د په خیال مې صاحب پورې کې خادم صاحب و شیرودان ماسټر و شیرودان ماسټر ژوندی دی سردار موږ دپاره ډېر لوی قیمتي سرمایه ده ځکه چې هغوی چې هغه مختلفې شوي دي پارسۍ کې وایي چې د پارسۍ د چار چهار چرګی صاحب که نه دوه چشمې د کلندر صاحب دوه چشمې هې په کرن کې چار نو چې پښتو ته بیا د هې لر کړې ده او چار یې کړې ده او بیت چې کوم دی دا د عربی نه راغلی دی نو دا بیته کړې ده چار بیته کړې ده بل فکر پکې دا دی چې دا د فارسۍ ژبې نه راغلی مختلف رنګ دی او د چاربي کې ډېر زیات قسمونه دي زنجیرې دي بنده ده 14 قسمونه یې د ښکولي دي په زرکاڼي کې خو مشتاق مجلس 14 قسمونه ښکولي دي څلور اویا عبدالواحد ټیکهدار بابا خدت یو بل سړی یادومه زما په خیال چې صحیح پکې دی چې نه و لیدلی که نه مو دا د 77 واقعات دي زما ورور کشر نعیمه د خیر آباد کالج صدر و هلته دوی چې لالا مشاعره کوو چې مشاعره هم کوله نو هلته ما دا شعر ما ته یاد دی چې د چا دی خو غالبا دا د مطیع الله قریشي شعر دی چې راشه چې ګلونه زده کېږي ګلونه په دی بیا ورته وایي چې خلاص په پښتنو کې نه و نو ما دا پښتنو په دی شبدو ولیکو نو دا مونږ په کارډ باندې ولیکلو چې په کارډ مو ولیکلو د دې ډنډي امیر حمزه بابا و سید و د شپې چې دغه له تلي وو چې تاسو بیا مونږ دغه کړو تا دغه اقبال خلیل مونږ سره دي
دی بیا تر مردانه خبرې نه کولې چې لکان بوټونه وړاندې کړه شپې باغ سره مشاعره ختمه شوه نو اوس بیا مې نو کلام اورېدي چې خضر جوشي پکې راغلی و که نه و نو هغه دا ما چې کړو نو حمزه بابا نوم یې و د لنډي دم لوړ سړی و هم بابا یې چاربې ته لکه د عبدالوحید ټیکهدار نو هغه په دې باندې چاربې ته لیکلې وه حمزه بابا زبردست غزل چاربې ته به یې لیکلي تاج محمد استاد کېدی شي چې پېژني زما نیکه بیا پلار لغه دغه نه یو بوډا سړی راته مشر ما به خدمت کو جمعه خان اخون د نوخارو او ټول هر څه ورته په ذهن کې پراته وو ځکه یې بابا مې مونږه سکول کې چې پلار به مې کور ته څه ماسخوتنې یې به لکو بابا تنګوی ما او چې وزي شي مونږ به ویل بس بابا خو به وزي شي مونږ ولې چاپې وکړو چای ډوډۍ ما به خدمت کو هغه ته چې کومې چاربې ته یادې وي چې هغه خوندې شوي چا به ښکلي ځای شوي وي چې ما ته پکې د یوې چاربې ته ورکوټوالی سر یاد دی چې خدای ته بن کې د بیکاب په سردرو کې سلطان سکندر دی ورته وایي دیوالونه کېدای شي تاج محمد استاد دې ته معلوم وي نو چې کوم کسان موږ سره اوس په دې موقع کې نشته دی الله تعالی دې هغې له اته واړه جنتونه ورکړي هغه زمونږ د ادب قایدینو زمونږ استادانو زمونږ رهنماګانو او موږ له دې د هغې د هغه فکر نه الله تعالی رڼا موږ ته وبخښي چې موږ هم دغه شان پښتو ژبې ته خدمت وکړو زه بیا د دې ننني پروګرام مننه کوم شکریه ادا کوم ښاد آباد اوسئ الله مو خوشحاله ساتي الله تاج محمد استاد دې غونته مشرانو دا سورې په پښتو ادب په موږ باندې په خپل وجو قایم دایم ساتي کومه دې نه بلا Thank you.